د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې د ښاروالۍ له لوري د حلقوي سړک د چارو د پیل په مراسمو کې د لوګر والي، ښاروال، ځینو ځایي مسؤلینو او ګڼ شمېر قومي مخورو ګډون کړی و. د لوګر والي د دې حلقوي سړک د کاري چارو د پیل په تړاو خوښي وښوده او ژمنه یې وکړه چې تر خپلې وسې به د لوګر ولایت اوسیدونکو ته خدمت کوي. افتتاح سرک القوی ولایت لوگر و یقینا این وطن این ملت بالای ما و شما حق داره، لذا هموطنان عزیز، قومای نهایت محترم، علمای محترم، فعلا که ما و شما در اینجا به حیث مسئول هستیم باید این ملت حق داره، این وطن حق داره که اما اسباب زندگی این ملت ما برش مهیا بسازیم. د پل عالم ښاروال د دې حلقوي سړک اوږدوالی 7 کیلومتره یادوي او د دې سړک اوسنی لګښت 3 میلیونه افغانۍ ګڼي. دغه القوي سړک د لوګر په سطح باندې تقریبا چې د قومندانۍ نه را شروع ده داسې د پل عالم په امتداد باندې ځي هلته 14 کیلومتره ده چې اوس یې جوړوو موږ 7 کیلومتره دا سړک اماده کوو ګټه اخیستنو ته. انشاءالله موږ د دې پلان خو همدا ده چې دا تقریبا په 40 ورځو کې تکمیل کړو. اوس لپاره موږ دې ته تقریبا 3 میلیونه بودیجه په نظر کې نیولې. هیره دې نه وي چې د پل عالم ښاروالۍ له دې وړاندې د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د ښاري ویالو پاکولو، پلچکونو جوړولو او پر سړکونو د شګې اچولو پروژه پیل کړې ده.